دغه ورځ ته د پاکستان د کرکټ د مینوالو ډیر وخت نه انتظار و. 9 کاله بعد د ICC کوم ایونټ پاکستان ته راورسېدو. سبا چې دا دغه ایونټ ICC چمپیونز ټرافي اوله لوبه ترسره کیږي په کراچۍ کې. ډیر غټ اوکیژن دی د پاکستان دپاره، د پاکستان د مینوالو دپاره. ډیر ستونزې، ډیر مشکلات هم چې د پاکستان کرکټ بورډ وکتل، د پاکستان د کرکټ مینوالو وکتل. کله به ویل چې چمپیونز ټرافي دلته کیږي، کله به ویل نه کیږي. انډیا پکې هم چې دی ډیر زور ولګول، خو بیا هم چې دی ایونچولي هغه ورځ راله چیرته به چې د پاکستان لوبډله ډیر وخت بعد په ICC ایونټ کې خپل میدانونو کې لوبه ترسره کوي. راځو په کرکټ باندې خبره کوو. د نورو ټیمونو هر څه سیټل دي چې دا اوپنر، دا ون ډاون، دا میډل آرډر، دا لوور میډل آرډر. بیا بل طرف ته چې د پاکستان لوبډله ده، اوسه پورې نه دی معلوم چې اوپنر یې څوک دی، اوسه پورې نه دی معلوم چې فینیشر یې څوک دی، اوسه پورې نه دی معلوم چې په دغه ټیم کې به په دغه کنډیشن کې څو پیسرانو سره ځي. یو کنفیوز ټیم دی. خو که موږ هیسټري ته وګورو، د پاکستان همدغسې لوبډله ده. دوی هر څه چې دی همدغسې انپریډکټیبلي لوبه یې هم انپریډکټیبلي چې ورځې ښه وي نو په هغه ورځ باندې د دنیا غټې ناغټې لوبډلې ته ماته ورکولی شي، او که ورځې نه وي دومره بیکاره کرکټ به وکړي چې د بیکاره نه بیکاره لوبډلې نه به ماته وخوري. نو څنګه چې منیجمنټ انپریډکټیبل دی، ګډوډ حساب دی پکې، همدغسې ټیم انپریډکټیبل دی. او په دې باندې د پاکستان کرکټ هم چې دی خوښول کیږي، کتل کیږي. او سبا چې دغه ورځ ده او ډیر د کرکټ مینوالو انتظار چې دی په پاکستان کې هغه سبا ختمیدونکی دی.